یو کتاب کې لیکلی دی سلطان نور الدین زنګي رحمه الله په دمشق کې اوسېدی او دمشق کې د هغې پایتخت د دې ټولې علاقې حکومت د مدینې پورې د دې سړي او په خپل وخت کې ډېر نیک انسان او ډېر عابد او فارسا او ډېر پرهیزګار انسان. ټوله شپه به په عبادت کې تېروله، ټوله شپه به پر مسله باندې تېروله او ټوله شپه به په استغفار او په توبه کې تېروله. غالبا په 1550 هجري سنه کې یو شپه چې کله عبادت ډېر وکړي د عبادت څخه وروسته ډېر ستړی درود شریف یې ډېر ووایه. په دې ستړیا کې یو ساعت کې خوب ورباندې راغلی. د خوب کې پیغمبر علیه صلات وسلام ورته راښکاره سو. پیغمبر علیه صلات وسلام د دو انسانانو تصویر ورته ښکاره کړي. ورته نور الدین زنګي دا دوه لیوان ما ته ډېر زیات تکلیف راکوي او زما زندگی د هغې څخه ډېره په خطره کې ده. ورته د دې لیوانو څخه ما محفوظه کړه، د دې لیوانو څخه ما خلاص کړه. سلطان نور الدین زنګي چې راوغورځېدی په درود کې شروع سو، په استغفار کې شروع سو، په دومره بېقراري کې دی لکه د یو سړي چې حواس کار پرېږدي او د دې خوب په تعبیر باندې نه پوهېږي چې اوس به څه کېږي، څه پیښه ده. دستې په سهار کې د علاقې د دمشق ټول علما راوغوښت. برای هغې ته ویل چې پیغمبر علیه السلام برای په شپه کې ما ته پیغام راکړی دی او زه په دې باندې نه پوهېږم چې د پیغمبر علیه صلات وسلام دفاع څنګه وکړم. علماو دستې ورته ویل چې د دې دپاره بهترینه طریقه ده د مدینې منورې ته به په تلوار کې ځان رسو. د دې څه دا معلومیږي چې په مدینه منوره کې ډېره ستړې روانه ده. نو سلطان نور الدین زنګي رحمه الله دستې یو ډېره غټه قافله تیاره کړه او چې کله یې قافله تیاره کړه د هغې سره ډېر انسانان ورسره سو. په ډېره تلوار کې مدینې منورې ته د دمشق څخه مدینه منوره دا 20 ورځې د قافلې سفر او دوی 14مه ورځ مدینې منورې ته ځان ورسه. چې څنګه مدینې منورې ته راغلی د مدینې منورې په هغه وخت کې 4 دروازې وې. پر دې 4 دروازو یې پیرداران ودرول چې څوک به نه راځي نه به څوک د باندې وسي. دستې په ټوله مدینه کې اعلان وکړي چې مسجد نبوي کې د سلطان نور الدین زنګي میلمستیا د مدینې ټول خلک به راځي. چې کله د مدینې خلک مسجد نبوي ته راجمع سو، سلطان نور الدین زنګي په خپله کې ګرځي، د هغې ډوډۍ ږدي، د هغې خدمت کوي او په خپله په دې انسانانو کې ګوري. سوچ یې دا دی چې کومو کسانو تصویر ما ته پیغمبر علیه صلات وسلام په خوب کې راښکاره کړی دی زه به هغه کسان ووینم او د هغې په تلاش کې او د هغې په طلب کې په ټولو خلکو کې روان دی. چې کله محفل خلاص سولو هغه خلک یې نه کوبېده. دستې د مدینې خلک راوغوښتل برول د مدینې نور خلک پاته دي چې دلته نه دي راغلي. هغې ورته ویل چې د مدینې منورې نور خلک نه دي پاته، 2 کسان پاته دي. هغه مغربي زائرین دي، د زیارت دپاره د مغرب څخه راغلي دي او هغې ډېر نیک عبادت ګزاره انسانان دي. هغې ټوله ورځ په عبادت کې تېري، د چا سره تعلق نه ساتي، نه د چا تعلق له ورځي نه د چا میلمستیا له ورځي. چې کم وخت فارغه سي هغه په جنت البقیع کې حاجانو او زیارت کوونکو ته عبور کوي. بس بهر ورته وایي چې هغه 2 کسان به در ما پورې رارسوئ. چې کله خلکو هغه 2 کسان ورته راوستل، سلطان نور الدین زنګي چې ورته وکتل چې سترګې ورباندې ولګېدې، هغه 2 کسان دي چې پیغمبر علیه صلات وسلام په خوب کې تصویر ورښکاره کړی. پر هغه ځای باندې وینه په جوش کې راله، خپله توره یې په لاس کې واخیستله. لیکن د هغې څه وروسته یې د ځانه سره فیصله وکړه چې د خبرې تحقیق کول پکار دي چې څه پېښه ده. برای خلکو ته ویل چې تاسو دې دلې تکیه کوئ. ورته یې تاسو چیرې اوسېږئ؟ ورته یې موږ د جنت البقیع په طرف کې دلته اوسېږو، د روضې سره نږدې یو کوچنی مکان دی، په دې کې دی اوسېږي. سلطان نور الدین زنګي ورغلی، مکان یې ټول پر واړوی، په هغه کې یو څه د عبادت سامانونه لږ شی پروت دی، هېڅ شی نور نشته. چې کله راوځي برای پښه پر یو ځای ولګېدل، چې ویې کتل هغه ځای یې پورته کوي، د هغه ځای څخه سرنګ روان دی. چې کله سرنګ ته په خپله ورشوسو، سرنګ تللی دی تللی دی تللی دی تللی دی، تر دې حده پورې د حضرت عمر رضی الله عنه مبارکې پښې له ښکاره سوي دي. برابر ته راوخاتی چې راغلی برای هغه خلک راوغوښتل. د مدینې خلکو چې دا ورځ ولیده دا حالات ډېر حیران سو. ورته یې څه برای هغه زایرین راوغوښتل چې تاسو څه کوئ؟ صفا صفا حال راته ووایاست. هغه ورته ویل چې موږ اصل کې یهود یو
او موږ د خپل ملک څخه په دې نیت باندې را روان سوي یو چې د پیغمبر علیه السلام قبر به د روضې څخه کاش او دا ځای به دغسې فارغه پرېږدو. لیکن موږ ډېر محنت وکړی، ډېره زندګي مې په دې محنت کې صرف کړه، لیکن افسوس پر دې چې زموږ محنت تر یو ځایه پورې رسېدی، زموږ راز افشا سو. نو بیا سلطان نور الدین زنګي رحمه الله په خپله توره باندې په مدینه کې د هغو دواړو سرونه په هوا کړو. بیا به په مدینه کې د خوشحالۍ ځغاستې د لیونیانو په شکل باندې. او زما عجیبه قسمت دی، د دې بنده عجیبه بخت او قسمت دی چې پیغمبر علیه السلام په ټوله ملت کې د دې خپل خدمت لپاره انتخاب زما وکړ. بیا د مدینې منورې د حفاظت د دې لاندې مځکه وکیندله او دا مځکه دومره حتی ورسوله چې بالکل د مځکې اوبه وکړي. بیا پر 80 شانو باندې جالۍ راوړې، اوسپنې راوړې، بیا د دې مځکه لاندې مکملې اوسپنې جار کړي چې د یو طرفه څه بیا د پیغمبر علیه السلام پر جسد باندې څوک حمله نشي کولی.